Assalamu alaikum, dear students. I'm Stasu teacher, Stasu Murkare Salman Shal. Students, nan zamunga da Coraldra class te. Nan zamunga pa Coraldra ki yo misdar yo easy shanti ki logo जोड़ो. No da para chikam de mung bara shu tool na makhil de ki ellipse ta. Da ellipse ta para mung shortcut ki istimaalo F7 dalde ki ma F7 press ko da masal ellipse ragi. Then بعد دلته کې دلته د ایډیا مې راواغېستله ایډیا چې موږ سره سلیکټ شولو موږ چې کوم لوګو جوړو نو موږ ایچ لوګو جوړو ایچ والا د هغې لپاره دلته کې ما راواغېستلو ریکټنګل مې راواغېستو د دې ځای کې نه دلته کې روان شوم دې پورې ما یو ریکټنګل ډرا کړلو صحیح دی جی دلته کې زموږ سره یو ریکټنګل ډرا شولو د دې نه بعد دا ما لږ معموله غوندې کې ایکسټینډ کو ښه جی د دې نه بعد دلته کې زه راغلم او ما د دې نه وباسله کاپي مونږ چې کله کاپي وباسو نو کاپي مونږ په ملټیپل طریقو باندې وباسو یو چې کوم دی زموږ سره دی کنټرول سی کنټرول وي په کنټرول سی باندې کټ کیږي کاپي کیږي او په کنټرول وي باندې پیسټ کیږي بل زموږ سره چې کوم دی کنه دلته کې دی کنټرول پلس ډي کله مونږ کنټرول ډي پریس کو ډوپلیکیټ نو زموږ سره به د دې نه یو ډوپلیکیټ کریټ شي بل چې کوم دی کنه دلته کې تاسو راشئ دا به کلیک کړئ او دلته تاسو دا راولئ او د ماوس چې کوم رائټ کلیک دی کنه لیفت کلیک او رائټ کلیک په دوانه یو ځای پریس کړئ زموږ سره به د کاپي کریټ شي صحیح دی جی کاپي کریټ شوله اوس دا کاپي چې کوم نه کنه دا زو روټیټ کول غواړم دلته کې زموږ سره آپشن دی روټیټ انګل دا نه کنه انګل اف روټیشن دلته کې ما ورکو 90 دا مې 90 کو اوس دویم چې دا کم آبجیکټ چې دی کنه دا د دې آبجیکټ په باټم کې راشي صحیح ده دا د مطلب دلته کې راشي نو دا به ونیسئ او شفټ دا به سلیکټ کړئ بیا به کلیک کړئ بی باټم ته خو راغی خو برابر دی دلته کې برابر نه دی که نه نو موږ به استعمال کو ایل صحیح ده بی بیا به ایل دا به زموږ سره دلته کې باټم ته راشي د دې نه علاوه دلته کې بیا زه رالم او ما د دې نه بله کاپي وباسله او دا کاپي دلته کې زه غواړم ټاپ باندې دویم دا کاپي دی د دې آبجیکټ په ټاپ باندې راشي دا به ونیسئ او شفټ دا یو به راونیسئ او دلته به کلیک کړئ ټي مطلب دی ټاپ ته راغی خو دلته کې برابر دی برابر نه دی که نه نو موږ به کلیک کو کورایت ته دیخوا زموږ سره دلته ګیپ راغلی دی که نه موږ به کلیک کو آر دا به زموږ سره برابر شي دا برابر شولو اوس دا آبجیکټ مې راونیولو او شفټ دا آبجیکټ صحیح ده زم چې دا آبجیکټ چې کوم دی دا د سرکل په منځ کې راشي نو موږ به د هغې لپاره کمانډ استعمالو سی ګورئ ورته دا لږ ټایم بعد کوو ښه جي د دې نه بعد دلته کې زه رالم او دا مې راواخیستلو دا مې دلته کې راویستو دې نه مې وباسله کاپي صحیح ده کاپي مې وباسله دا مې دلته کې دې سره ایډجسټ کو برابر مې کو دې کې مې لږ ګیپ پرېښودو او دا چې کوم دی دا مې دې کې دلته کې لږ ریسایز کو ٹھیک شو دا مې ریسایز کو اوس دا مې راونیو د دې ځای کې نه او دلته کې مې راویستلو او د دې ځای کې نه ما دلته کې کاپي وباسلی دلته کې رالم د نه ما کاپي وباسله دا لږ ځان سره د دې خوا ایډجسټ کوئ ځان سره ښه برابر یې کوئ ښه جي دا زموږ سره راغی او دلته کې رالم دا ما سلیکټ کو او دلته ما ورکړلو بلیک کلر صحیح ده زموږ سره د ایچ او مقدار غوندې کې لوګو کریټ شوله اوس د دې نه علاوه دلته کې رالم دا مې د مینس کې کېښودلو اوس دویم چې یاره دلته کې زه په دې کې یو بل ډیزاین هم جوړول غواړم د هغې دپاره چې کوم دی دا به دلته کې راشئ دا به راوالی دا کوم آبجیکټ چې دی که نه او دلته کې به روان شئ شفټ به ونیسئ نو د دې نه به ایکول کاپي روانه شي دې پورې زه رالم او رایټ کلیک که رایټ زموږ سره به کاپي کریټ شي کاپي کریټ شوله صحیح ده دلته کې اوس زه رالم او ما دا چې کوم دی دا لاین دا کم لاین چې دی دا ما لږ ایکسټینډ کو د دې ځای پورې یا مې دا دې ځای پورې ایکسټینډ کو اوکې دا کم لاین چې دی دلته کې رالم دا ایریا مې سلیکټ کړه او دا کم لاین چې دی مې د دې ځای پورې سوري دا مې د دې ځای پورې ایکسټینډ کو راځئ اوکې دا زموږ سره ایکسټینډ شولو ښه د دې نه بعد دا مې راونیو او شفټ دا یو
دا دواړه مې راونیوله او د دې سایز چې کوم دی هغه ما لږ ورکوټ یې کو دلته رالم دا مې په دې کې دلته کې خپلې مرضۍ باندې ایڈجسټ کو څنګه تاسو غواړئ که نه دا ما ایڈجسټ کو د هغې نه بعد دلته کې اوس زه رالم ما راواخیستو بل ریکټنګل د ریکټنګل نه بعد دلته کې زه رالم او دا مې دې پورې راویستو دا چې کوم دی دا مې دې پورې دلته کې ایکسټینډ کو ښه صحیح دی جی دلته کې پک ټول مې راواخیستو ګوره ورته دا د دې پورې ایکسټینډ شولو او بیا چې کوم دی هم سیم دا راونیسه دلته کې رالم دا چې کوم دی دا بالکل راونیسه که نه او روان شه شفټ ونیسه د شفټ سره بالکل دا سټریټ راځي ښه دلته کې رالم دا مې دې خوا کېښودلو او لږ معمولي غوندې کې مې دې خوا کړو صحیح ده د دې نه بعد چې کوم دی اوس دلته کې زما سره ایریا ده سمارټ فل دی نه که نه موږ به سمارټ فل راوالو دلته کې به راشئ دا به کلیک کې او دلته کې به راشئ دلته کې به دا کلیک کې ټیک شو جی دا زموږ سره راغی که نه سمارټ فل د نه علاوه دا چې کوم آبجیکټ دی دلته رالم دې مې فلل دا فل ختم کو چې موږ فل ختمو نو موږ بغیر پر استعمالو کراس دا نه که نه کراس مې کلیک کو زموږ سره فل ختم شي نو په دې کې چې کوم دی دلته کې ما راواخیستلو یا پرېږدی دا ما ختموئ دلته کې رالم د دې کوم سایز چې دی دا ما ډیزیږي نه دلته کې ورکوټ یې کوئ دا مې ډیزی پورې کو صحیح ده دلته کې مې سمارټ فل راواخیستو او دلته کې مې دې ته اپلای کو همدغه شانتې دلته کې زه رالم او ما دا سمارټ فل دا کوم آبجیکټ چې دی که نه دا مې دې کې نه روان کو او دا مې دلته کې ریسایز کوئ دا موږ سره په دې کې ریسایز شولو بیا سمارټ فل راواله دلته کې به دا کلیک کې دا به زموږ سره برابر شي د دې نه بعد دا چې کومه ایریا ده دا آبجیکټ چې دی که نه دلته کې به راشئ دا آبجیکټ باندې به سلیکټ کې دی باندې به کلیک کې دا ګورئ دا موږ سره آبجیکټ دی دا مې ډیلیټ کو دلته رالم دا آبجیکټ دا مې هم ډیلیټ کو دا ګورئ ورته دا آبجیکټ مې هم ډیلیټ کو ټیک شو دلته رالم دا چې کوم آبجیکټ دي که نه دا هم ډیلیټ شو بس دلته کې رالم دا ټول مې سلیکټ کړله او دله ما ورکو بلیک کلر دا زموږ سره مزدار غوندې کې لوګو کریټ شوله تاسو ته به کوم ځای کې مسلې تاسو په کوم ځای کې نه پوهېږئ تاسو خپل کوېشن په کمنټ کې کولی شئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو